رالاستئ ډېر انتظار مو درته وکړ پوره 2 کاله اخر خدای په لاس راوستاسئ اوس به زه ستاسې خوښ شم زرداد اکا زه راغلی وم د ستا د لور دپاره مې مرکه راوړې وه مال دا لور به راکړي زما د کوچني ورور دپاره ته په دې کې څه وایې زرداد اکا وروره خدای به خیر کړي موږ به کور ته مشوره سره وکړو بیا به اطلاع درکړم تا ته صحیح ده زرداد اکا بس زه ولاړم ته خپله مشوره وکړئ بیا راکړئ صحیح ده ورسه وروره ته اوس هم پور ولاکه په خیال کې دا راغلی زه به لور کوم دی را روان زما لور راکړه باغ دی ناصر راځه هلته ورسو درځه چې ورسو درځه زرداد اکا ته دلته ناست یم موږ کور ته دواړه بېزدرلو ته کورونه ته یې په باغ قرار ناست دی خیر دی هلته م کور دغه طبیعت خراب شو به د با په خوا رالم خیر دی ته څنګه راغلی یاست زرداد اکا دا نجیب خان د تا سره ملاوېدی مرکه یې درته کوله چیش مرکه ده کوله زرداد اکا د خپل زوی لپاره مرکه درته کوله د زوی لپاره ستا لور غواړم نو ته څه وایه دا لور زما زوی ته ورکوې که نه ورکوې سمه ده زه به کور ته مشوره وکړم حال به وکړم بیا به عثمان ته اطلاع ورکړم سمه ده زرداد اکا ته عثمان ته اطلاع ورکړه به زه اوس لاړم ته بیا پاتې عثمان و به زه دلې زه ولاړم نامش د کومې خبرې دپاره راغلي به دا خبرو سره وکړه ناوخته دي خبره زرداد اکا زه راغلی یم په مرکه باندې دا ستا لور زما کوچني ورور ته زه غواړم نو ته په دې کې څه وایې خدای به خیر کړي لور چې د هغه د بل د کور ده موږ به کور سلام مشوره سره وکړو بیا به حال درکړو صحیح ده سمه ده انشاءالله بس بیا سره کوم شته په انتظار یم صحیح ده په مخه سلام اسلام سلام علیکم زرداد وعلیکم سلام ای څوک و دا مرکې والا راغلي وروره نو تا څه ورته وویل وروره تر روژه مې تېر کړه مال بیا به سره کوو زرداد اکا ما دا کومه خبره اورېدلې دا رښتیا دي هو عثمان دا رښتیا دي زما مصر لور له بله سره وغورځېده په خوشي واده کې د هلک سره وغورځېده ولاړه ای بدبخته خو درته ومې ویلې مال ورکه ډېره ښایستې مرکې ده راغلي تا لیاز یا نه ورکړم زه څه عمر کښېنوم بدبخته دا ستا د خپله لاسه اوس عثمانه څه وکړم په یوه شي م سر نه خلاصېږي جریان یم څه وکړم اوس مه کوه خدای قرآن ته وګوره زرداده دا لور د بل د کور ده اوس دا دویمه بچی ناسته ده یو ډېر ښه کور را معلوم دی دغه لور هغه ته ورکړه هلک به زه سبا در راواستوم ویې ګوره وروره نه یې ګورم چوټ مې خوړلی دی بجلۍ ورکوم د بل د کور د هېڅ یې باندې خالي سړی راواستو بس زه نه ګورم هلکه سر یا زه در راستوم هلک وګوره کور یې وګوره بدبخته دا لور پر ټیم سړی وته صحیح ده بس راواستو ټیک ماشاءالله باغ هم شرک دی شوق سوم دی کنه شو وکړه السلام علیکم وعلیکم سلام اسما خانه جوړ په خیر خیرت شي جوړ خیرت طبیعت څنګه شکر چیرې د الله بنده خو قسم دا ډېر ټیم نه دل چیر تلوي تلل د شهر په خوا تلل دریم څه کار مارون شه زرداد خان ته خبرې د فارد لره غلم خیر بیا څه خبره راخص زرداد خان خبره ده تر ته تعالی پاک شه دنیا در کړې ده هغه کچ لور سي دی وت کړې ده هغه زموږ پړوسیان حالات به خې ډېر خراب دي مال هغه ته د خپل کور کړی وای د ماشام غولکه په کور کې لري هغه خپل کور به جوړ کړی وای سم د ور بیا کم ته وځه پوری مغزور زخم په زړه کې دی یاره پرېږده یاره سوي دي بس هغه سوي دي تا له در وسه ټینشن اخیستې دي چې څه وسو بس هغه وسو ته و څه ډرامه جوړه کړې ده بالا څنګه یې یېر کړم یاره دوی ما ته څه دره بدنامي راورسوله څه دره زما غیرت یې ګرده خاورې کوي ته یې وېر کړه څنګه یې وېر کړم زه زرداد خان ته په خپل کار ښه پوهېږم وروره زه په خپل کار ډېر ښه سوي دي هغه سوي دي بس دغه بچي ته ما خپل حق ورکړه بس زه په خپل کار ډېر ښه پوهېږم عثمان خان الله دې هدایت درته وکړي څه کوې زرداد خان چې په روډ ولاړ یار عثمان خان په دې وجه په روډ ولاړ یم هغه کومه لور چې مې غورځېدلې وه نن مغه زوم لور دواړه راغوښتي هغه را روان دي او دا خو ډېره د خوشحالۍ خبره ده یاره ښه ستا دله رالو روغه به موږ سره وکړې ما بیا هم کې صحیح ده صحیح ده زه ځمه څه کار مې دی الله دې د بخت کړي ورور دا ډېره ښه خبره ده صحیح دوی د مازې راسي زه بیا هم تر اوږدو په سور وغټ کړم دوی ما ته څنګه پیغور راپرېښي اوس به دوی مازې راسي لکه یو میلک رالاستئ ډېر انتظار مو درته وکړ پوره 2 کاله اخر خدای په لاس راوستاسئ اوس به زه ستاسې خوښ شم دا د چیش ټکان دي
وای دې څه شو کو بدبخت دی دواړه ووښتو د دغه شي دپاره مې راغوښتي وو دوی زما په غیرت باندې نه خبر چې دی څونه غیرتمند دی راغو مې وغوښتل دا دې دواړه مې دلته ضربه کړ خو دا ګرده دنیا ته یې ښکاره کومه چې د خوښي ودونه څوک کوي د هغو به دغه انجام وي او بې غیرته او نامرده واده یې کړی و په مرضي یې کړی و د الله بنده ته که دومره غیرتي یې یا ځان ته غیرت وایه خور ته دې حق مال ورکړه هغو ته دې حق نه سو ورکولی نن دا را روان دي په خپله مرضي یې واده کړی و ته را روان یې ولې پر دا ځای ستا غیرت راپورته سو بې غیرته ځه ولاړ څه زه په خپل کار باندې ښه پوهېږم که ښه کوم که بد کوم ته څوک یې سو ما ته وایه ملګرو دا میسج د هغه کسان دپاره دی چې د خوند حق خوري او بیا چې دې له غیرت راسي خوند یې مړه کوي دا اصلاحي میسج دی الله دې وکړي چې موږ تاسو په سمجھ راسي او کوم خوښ شوی مخ ته سره شیر کړي جزاک الله